وی یریږئ نه. زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل یم د بدر د میدان. نو ماشومان ورته وایي چې یره شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. اے ابو جہلا شریعت سے شدے پا دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کے پیدا کول. شریعت وہی چتا چه دا خدا یرا دی پڑھ کے پیدا شي دیتا شریعت. دانن چې پاکستان ته لری لری ناره وای یریږي د دې پړه کې د خدای یره نشته د خدای خوف نشته د خدای یره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خپکی. نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکې لوی ظلم چې ستا په دې ملک کې کم کیږي لوی ظلم. حکومت په تو پاوله حکومت پرېدا قوم او عوام چې کم لوی ظلم کوي. قرآن غوندي قانون پروت ته او دوی د ژوند فیصله د پیرنګي قانون ته لوی ظلم چې مونږ کم کو. یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کله او یو کنده یو ډله او یو قوم به تاسو اونګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي. ګورئ چې امید او کم مولا دی او کم یا دی او که شیخ دی او که میخ دی او کم اجی دی خو چې ګړبړ پیښ چې ګوره تاڼه کې بناست. تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچرای د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی. جماعت ترا دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشا ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاڼه کې مشتا الته هم یو ګټي او بل به بیلی او جماعت ته چې د قرآن فیصله تراشي هم چې کوم په حق یا به وګټي او چې تاسو خیال راغلی 13 ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې ده مالسي کړي چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زما رونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کولا وارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړ اسړې عثمان دا زمون خلق دا بنی آدم نه چا تقریر راته وکونو امولات دا یو ظلم کړو چا غمال روپای کې 14 سنې دا بل سړی کېده او یو دوانه پکې بیام دته پرېخي مال کزوس قاضي قضات و نو ما باول دا مولا وجله ویل ولی مال دا دوانیم ستانه کیږي ظالمه دای در سره زیاته کړي 14 سنې دا پردیا ډېر ټاپو خراب شو دل راغلو چې ګنې دی او چت پاسې دو لا دا زمون د ملک تاسو وایي چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کی او کم خلق د ژوند فیصله د پیرنګي قانون توړي او د مرګ نه رستو دي خلکو پسې مونږه قران وایو په قبر ورته تبارک الذی وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو ته وایي چې دا کلمات بلاندې قبر کې دي سړی ته څه فائدہ ورکړي د چا چې په ژوند د قران سره دا د تاسو خیالو کې به د روزه کې د خلق د درې درې شپو ختم خاص کر په دې غرونو کې درې درې شپو کې حافظانه ودرولي څوک په 21 شپو کې کوي څوک 15 شپو. اوس ته سوچو چې په درې شپو کې د کم کلام حافظ په سوا اوري تاړه کې دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراو کې حافظ نه واور بس نور دی چې څه خوخه داغه کوه نه د شپې د قرآن واورېدو سار دی چا سره سوک سپېړه او بجای د جمعات د تانه تمنډ کړه د شپې قرآن په پتا گواہی چې بیګای ز اورېدل او مو سار خپل فیصله د فرنګي قانون ته یوړه د عزیزانو سوچ قوم د قوم تباہ ده او ملک د ملک تباہ ده حکومت دغه ظالم د قوم او د دین سره لوی ظالم چې ده د سلوخت کالو را روان حکومتونه کوم حکومت چې په خپل دور کې د قران قانون په ملک نه دی جاری کړي
دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي، هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي. ضیاءالحق به سبالار شي موږ به د پسې جاړو چې آی هاي ډېر ښه سړی و، ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی نو د پسې به موږ ارمان. خدا یو ارمان به کوو، یو ارمان. هغه د کفنکش کیسه درته یاد دی چې سړی و مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست. زوی وی بچیا ډېر ګناهګار یم څه به کېږي؟ ویل پلاره خدای راستي چې په خلکو دې وبخم به چې پلار یې مړ شو، زوی به د شپې مړي نه کفن هم وویستو، په کونه کې به ورته موږی هم ټکوال. خلکو ویل پلار یې خدای په جنت کې دا څه د خنزیر بچی ته پاتې دی، دی خو ورسره دا کار. دا یو ارمان به کوو چې خدای دې بلا نه خوا تېر شوی خو چې تېر نه خدای هغې نه خو هغه خو و خدای هغې نه خو هغه. هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړي ملغلره بیا مونږ پوهېږئ په خبره، روجه خو هم نه ده نن، سبا هم خدای دې خیر. ملغلره بیا مونږ ته نو زر زر یې وینځله په وله کې چې وینځله چې پاکه شي، آته د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو. لیونی شو سرسام شو کور ته راغی، پاکې نه پلیته ښه وه، پاکې نه پلیته ښه. مور یې وی څه چل دی بچیه؟ پاکې نه پلیته ښه وه، پاکې. مور چې دته وکته هم سرسام شو، هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه، پاکې نه پلیته. یعنې ګنده ښه وه، وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرق. کور مالت خلق راله دا څه چل دی؟ مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه. دوی ورته کنځلې کړي، چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو، ویل تپوس نه تپوس ښه و، تپوس نه تپوس. هم په کور کې ناست دي او دا چغې وایي تپوس نه تپوس ښه و، عام سرسام. کم یو چې یو بل ته ګوري سمسر د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي. نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو یې لا پوره نه کړې. ستاسو د مشر بیان وایي داسې پوره یې نه کړې. مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامته پورې به لاش هم نه راوځي. پاکستان ته ګوره، د پاکستان وعدو ته ګوره. وایي ابای مې لیونی شوه په ترجمې باټینګر غواړي. د دې وعدې 40 کاله وشو چې هر حکومت راغلی دې وعده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې. د 90 ورځو په وعده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تېر کړ. اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تېر کړ. تر نن هغه خبره نشته کړې. څنګه مې وی اسې جایوي څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي. دام ستاو زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره. کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي. چې دا څنګه قوم دی که تاسو ښه حکومت په خپلې زندګۍ کې ولیدو او مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ، په خپلې زندګۍ کې به نه ګورئ. دغسې کوڅه ډب به در نه جوړي. کله به ښځو پسې منډې وهئ، کله به اجړاګانو پسې منډې وهئ، کله به خنساګانو پسې منډې وهئ، کله به ممبرانو پسې، کله به چا پسې منډې. دا د غلو جمعداران چې جوړېده دا کونسلرۍ، دا د کمیټۍ، دا د چواړیانو جمعداران، دې دپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیال په دې کوڅو کې، په دې لارو کې، هغه چغې، هغه سورې، هغه غدا، تاسو سال جوړ کړی. دا څه قوم دی؟ د دې څه ضمیر دی؟ د دې څه ایمان دی؟ عزم والا قوم پکاری، مضبوط اراده والا قوم پکاری. نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کولای. تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړ ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سمسام دا پاکه نه پلیته خوا دا. ډاکټر راغی
دا سي چلی په دې الکو کوچ او په موري چې دا خبره ته هیر کړه چې ته هیر شو نو ډاکټر ویلي پیسې څومره کیږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپے اول پتا سو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړي څه خدای پیجندلی 100 روپے فیس 100 روپے الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګیدلی 100 روپے فیس اوس بلا د ماشومانو مور ولا خرڅه دله 100 روپے ورکې کټه بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دا قهر د خدای په حکومت نازل کی چې لک سوچ خو کا بدبخته ابل اور دلته اړتال یو ماشوم د 15 میاشت دستونه په لګیدلی الټای اسپیټال ته بوتره زمونږ اړتال د مریضان نه ګور تاسو په ایمان وای چې دې ملک له خمینی غوند انقلاب پکار دی کنه دی چرانه یو ژوندې پاتې نشي زما مریض درغه غمړ کیږي او ته زما اړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وې او دا ګردنونه مې ته وډاو کړی ستاس اړتال د پیسو د پاره دی تنخواه د پاره دی مطالبه دي څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو څال جوړ کړي اے پټه پوړاند شي د اسپیټالونو کې خود شپې وګورئ چې څالي دا قوم روند دی دا خلک ویني نه چې دلته څالي ستارتال ته زما مریض مګو دا زمونږ ملک دی